اوس چاته وجاړو چاته فریاد وکړو د وطن کم کم غم ته فکر وکړو د پرون شپه چې په افغانستان کابل کې په افغانانو باندې څه تیر شوي خلکو خویندې میندې اولادونه مور پلار ورونه هر څه د لاسه ورکړل خلک یتیمان شول میرمنې کونډې شولې څوک ولس درپدره شو 15 ورځې مخکې بخی چې خبرې م صحیح والله که موږ نه وشي اوس 15 ورځې مخکې زه راغلم دلته ټیک ټاک کې عذر مې وکړو خلکو ته جړا فریاد مې وکړو چغې مې ووهلې چې د خدای دپاره جنګ ته لمنې مه وهئ ما دلته چغې ووهلې چې په دغه جنګ کې که افغانستان ګټه وکړه زه خپله ژبه پرې کوم ورشئ زما ویډیوګانې وګورئ دا ودې کتم ما ویلي و که نه چې په دې جنګ کې د افغانانو تاوان دی زور خو هغه چاته رسي چې په افغانستان کې ژوند کوي زور خو هغه چاته رسي چې په افغانستان کې بېوسه مسکین بیچاره یتیمان کونډې دي چې سهار وخوري ماښام ته حیرانه پاتې مزې څوک کوي خوند څوک اخلي چې په بهرني ملکونو کې بېغمه په امریکا او کاناډا او په یوروپ کې ناست دي چای په لاس نیولی لورې بوای فرینډ لري لورې پوهنتون ته ځي لورې کاروبار ته ځي لورې وظیفه لري ډالر یې ګټي پاونډ ګټي هیرو ګټي ښکلی ژوند افغانان لري په خارج کې خو کوم افغانان چې په افغانستان کې دي توبه خدایه په غرب مې د قسمې که نه چې زه دغه افغانان چې ګورم په د ټیک ټاک کې دلته راځي او جنګ ته لمنې وخي او وایي چې هله بمبار وکړئ هله پاڅېږئ خلک ورشئ دا وکړئ هغه وکړئ قسم درته خورمه چې دیو چې دا شپې وده کېږي دیو په زړه کې څه احساس لري لکه دا د دیو ضمیرونه چیرته دي دا جنگ توبه خدای زه خو د جنگ نه دومره یریږم که نه چې دا نه چې زه غیرت نه لرم یا زور نه لرم نه جنگ دی ورک شي د جنگ په نوم باندې هر هغه څه چې په دې نړۍ کې دی هغه تاوان لري د دومره خلک چې اوس شهیدان شول مړه شول خلک چې بېوسه شو مور و پلار یې د لاسه ورکړه خویندې یې د لاسه ورکړې ورونه یې د لاسه ورکړل تاسو چې اوس لاړ شئ چې دا ټول پنجاب عمران کوي که نه خو دغه خلکو زړه خو نه شئ ابادولی بېرته دومره خبرې مې په زړه کې دي په خدای زه حیرانه پاتې یم زه څه شی ویم لکه دا اوس 5 بجې د سهار دي حیرانه پاتې یم چې زه څه شی ویم خو د خدای دپاره عذر تاسو ته کومې افغانانو جنګ ته لمنې مه وهئ په خدای که ښه ورځ موږ ګورو تاسو خو دلته ټیک ټاک کې جهالت روان کړی چې دا څومره راستی چکچکیانو خدای مو شرموه ستاسو نه خویندې هلته شهیدانه شوې نه مور هلته شهیده شوه نه ملته خور شهیده شوه نه ملته ورور نه ملته پلار تاسو خو په دې څه نه پوهېږئ خو هغه خلکو باندې لږ زړه خوږ کوئ په افغانستان کې د خدای دپاره عذر تاسو ته کوم مه کوئ دغه وخت کې افغانستان ته پکار ده چې د سیاست نه کار واخلي منګ افغانان بېوسه یو منګ افغانان زور نه لرو منګ افغانان د جنگ وسه نه لرو په دې ځان پوی کوي څومره چغې ووهمه څومره جړا او فریاد وکړمه چې تر څو په افغانستان کې مشروع د ولسي حکومت را نشي د ولس په خوښه یو حکومت انتخاب نشي افغانستان نه آبادېږي دومره خبر دي زه اوس حیرانه پاتې یم زه کومه خبره زه تاسو ته وکړم څه تاسو ته ویم دلته اوس زه دا خلک ګورم او ویډیوګانې کوي چې اوس به موږ غج اخلو اوس به موږ داسې کوو واسې به کوو هېڅ هم نشئ کولی والله به بالله که دومره کیسه وکئ بنیادي افغانستان ویجاړ دی بنیادي دلته چې زه خبرې کوم څوک راته پنجابی وایي څوک راته ګل خان وایي ځکه چې د جنگ په خلاف خبرې کوم جنگ ته لمن نه وخم زه ګل خان زه پنجابی هر څه چې تاسو وایي صحیح ده خو د خدای دپاره زما ولس باندې زړه خوږ کوئ د خدای دپاره افغانان باندې زړه خوږ کوئ زه د پنجابی صحیح زه د ګل خان صحیح هر څه چې وایي ستاسو خبره صحیح ده خو د خدای دپاره لږ ضمیرونه راویښ کوئ لږ ژوندي ضمیر خپل ژوندی کوئ تاسو څنګه خلک استه یاره
په افغانستان کې سال دی. تاسو هم د زور خبرې کوئ، خپله خو بېغمه ژوند لرئ. که پاچا کموال دی او خر انسان دی، که شکیب دی، که دا څومره چکچکیان دي دلته، تاسو هم دغه خرطوب روان کړی دی. د خدای دپاره لږ غیرت پیدا کوئ. زه تاسو ته عذر کوم، راځئ چې ټول لاړ شو افغانستان ته، راځئ چې لاړ شو هلته جنګ وکړو. راځئ بلکل په انسانیت تاسو ته وایم، راځئ چې دومره غیرت لرئ، دومره جنګ باندې نازېږئ. دا څه چلو شو؟ ستاسو د مبارزې، دا ستاسو مبارزه ده، دا ستاسو د مبارزې نتیجه ده. په زرهاو خلک بېګا شهیدان شول. یو بل پکې راځي فدا په نوم باندې. دا شهیدان چې دي دا زموږ حوصلې زیاتوي. د قمقل بچیه، و څومره د قمقل سړی، و فدا چې څه شي حوصلې، خور و مور خلکو د لاسه ورکړه، ته ورته نور هم حوصله ورکړې چې دا ټول افغانستان د هغې په نوم کې هغې خو خپل فامیل د لاسه ورکړو. بیا دلته خلک راځي ما ته وایي ته زموږ د مشرانو توهین مه کوه. نو ته چې زما د خور مور توهین کې، زما د پلار توهین کې، زما د ورونو توهین کې، نو زه تا ته وګورم. لږ 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 داسې فکر وکړئ ځان سره. تعلیم تاسو نه لرئ، ټکنالوژي تاسو نه لرئ، تاریخ باندې تاسو پوهیږئ نه، نړیوال اړیکې تاسو نه لرئ، شناخت تاسو نه لرئ. په څه شي کې تاسو په څه نازېږئ؟ زه دې ته رانه پاتې یم چې افغانستان په څه شي نازېږي؟ په تاریخ باندې. مرده پرست هستئ. یو خلک